ورحمة الله وبرکاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګران زده کوونکو، د دې څخه مو مخکې د ننني درس څخه مخکې زور یا زبر یا فتحه وویلې چې هغه حرکت په کومو حروفو باندې وو، د هغه حروفو ادا مو یاده کړه. یعنې حروف هجا چې نهویش حروف دي په دې باندې مو مخکې مو ویلي. بیا هم وایم چې په 8 حرکت راځي، په 1 نه راځي. لیکن په هغه چې موږ حرکت راولو معنا یې دا چې حمزه د الف په شکل لیکو. ګران زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو خپل ننني درس ته. ګران زده کوونکو، مضمون مو قرآن کریم ده. څه شی ده؟ قرآن کریم ده. د قرآن کریم لنډ تعریف یادوو چې کلام د رب العالمین دی، د بشر د هدایت لپاره راغلی. کلام د چا ده؟ د الله. کلام د رب العالمین او د بشر د چی لپاره راغلی؟ د هدایت لپاره راغلی. موضوع مو ده د زیر تلفظ او صفحه 12 ده. ساعت درسی مو اول درس ده او ساعت درسی مو څه شی ده؟ اول ساعت ده. ګران زده کوونکو، راځو اوس د دې حروفو ادا او تلفظ ده. ګران زده کوونکو، صفحه راوباسئ. کومه صفحه ده؟ 12مه صفحه ده. څومه؟ 12مه صفحه. ټولو کتاب کې راویستله، پیدا مو کړه. مننه. راځو ګران زده کوونکو، اوس د دې حروفو ته د زیر د ادا کولو او د زیر د یادولو څه شی درس ته راځو. نو دغه چې موږ او تاسو ولیکه دا حرف ورسره آشنا یو. کوم حرف ده؟ الف ده. بیا یې تکرار وکړو زده کوونکو. کله چې موږ دې ته حرکت ورکوو بیا دغه د الف د شکل نه وباسو، بلکې حمزه د الف په شکل ادا کوو. نو راځو ګران زده کوونکو، دې ته څه ورکوو؟ زیر ورکوو. څه؟ زیر او یا کسره. نو ما سره تکرار کړئ زده کوونکو. الف زیر ا، الف زیر ا. تکرار کړئ. الف زیر ا. په عربي کې ما سره تکرار کړئ. الف کسره ا، الف کسره ا، الف کسره ا. یاد مو کړو سراقه مدای ده ا. ا اشباع به پکې نه کوو، مد به پکې نه کوو. ا نه، ا ا یو حرکت په اندازه به یادوو. ورپسې ځو ګران زده کوونکو بل حرف ته. کوم حرف ده؟ حرف د با ده. حرف د با ده. څه شی مو ورکړه ګران زده کوونکو؟ زیر مو ورکو. کوم حرکت مو ورکو؟ زیر. ځکه موږ اوس تاسو نن څه یادوو؟ زیر یادوو. د زیر ادا یادوو، د زیر سالم نطق او تلفظ یادوو. نو څه وایو؟ با زیر بې. تکرار کوئ. با زیر بې، با زیر بې. او یا په عربي کې راسره وایئ با کسره بې، با کسره بې، با کسره بې. یاد مو کو ا بې، ا بې. ورپسې راځو ګران زده کوونکو بل حرف ته. چې کوم حرف ده؟ هغه د تا حرف ده. د تا. دې ته کوم حرکت ورکوو زده کوونکو؟ لاندې کبره، لاندې تبن. ځکه چې زیر باید چیرته اوسي؟ لاندې. هغه نوم څخه معلوم ده چې ښکته. کوم ځای کې به یې؟ ښکته. نو دا موږ او تاسو سره رقم یادوو. تا زیر تی. تکرار کوئ. تا زیر تی، تا زیر تی، تا زیر تی، تا کسره تی، تا کسره تی، تا کسره تی. آفرین ګران زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده ګران زده کوونکو؟ سا ده. حرکت به چیرته ورکوو؟ ښکته. چې دې ته څه وایي؟ زیر. سا زیر سی. تکرار کړئ راسره. سا زیر سی، سا زیر سی، سا زیر سی. آفرین ګران زده کوونکو. عربي حرکت به هم یاد کو. سا کسره سی، سا کسره سی، سا کسره سی. ورپسې ګران زده کوونکو بل حرف ته راځو. چې کوم حرف ده؟ هغه د جیم حرف ده چې اندازه د مد پې په حروف مفردو کې مو ویلي چې 6 حرکت ده. که چېرته واقع په چی کې شي؟ په حروف مقطعاتو کې شي. ښه. جیم زیر جې، جیم زیر جې، جیم زیر جې، جیم زیر جې،
جیم کسره جی جیم کسره جی. ورپسې ګرانو زده کوونکو راځو بل حرف ته چې هغه حرف څه ده؟ حرف د ح ده. کوم حرف ده؟ ح حرف ده. دې ته موږ څه ورکوو ګرانو زده کوونکو؟ دې حرف ته موږ زیر ورکوو. دې زیر ته په عربۍ کې کسره وایو، نو سره رقم به یې وایو حاضر حی حاضر حی حاضر حی ح کسره حی ح کسره حی ح کسره حی. ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو بل حرف ته چې هغه کوم حرف ده؟ هغه د خ حرف ده ګرانو زده کوونکو. حرکت به چیرته ورکوو؟ ښکته. ګرانو زده کوونکو چې به شي؟ خا زیر خې. تکرار کړئ راسره خا زیر خې خا زیر خې خا کسره خې خا کسره خې خا کسره خې. آفرین ګرانو زده کوونکو دا مو هم یاد کړه حرف. ورپسې راځو بل حرف ته. دې ته به موږ حرکت کوم ځای کې ورکوو؟ ښکته. چیرته؟ ښکته ګرانو زده کوونکو. دال زیر دی دال زیر دی دال زیر دی دال زیر دی دال کسره دی دال کسره دی دال کسره دی. یاد وکړو زده کوونکو. ورپسې حرف ته راځو. هغه کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ ذال زیر دی ذال زیر دی ذال زیر دی ذال زیر دی ذال کسره دی ذال کسره دی ذال کسره دی. چې په عربي کې ورته داسې وایي. دې سره به هم ځان اشنا کوو. را زیر ری را زیر ری را زیر ری را زیر ری را کسره ری را کسره ری را کسره ری. آفرین زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده؟ زا ده. کوم حرف؟ زا. حرکت به چیرته ورکوو؟ ښکته به یې ورکوو ګرانو زده کوونکو. نو څه به شي؟ زا زیر زی زا زیر زی زا زیر زی زا کسره زی زا کسره زی زا کسره زی. ګرانو زده کوونکو ورپسې کوم حرف ده؟ هغه د سین حرف ده. دې ته به موږ چیرته حرکت ورکوو ګرانو زده کوونکو؟ ښکته. ما سره به تکرار کړئ. سین زیر سی سین زیر سی سین زیر سی سین کسره سی سین کسره سی سین کسره سی. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې کوم حرف ده؟ هغه د شین حرف ده ګرانو زده کوونکو. څو نقطې لري؟ 3. حرکت به چیرته ورکوو؟ ښکته. دې حرکت ته څه وایو؟ زیر یا کسره. شین زیر شي شین زیر شي شین زیر شي. عربي شین کسره شي شین کسره شي شین کسره شي. ګرانو زده کوونکو ورپسې کوم حرف ده؟ حرف صاد ده. کوم حرف؟ صاد. دا به څه وایو؟ کسره. کسرې سره به وایو یا زیر سره به وایو. لیکن ډک حرف دی. مخکې مې دا حرف د حروف مصالحو څخه ویلي. اوس به دا حرف وایو. صاد زیر صی صاد زیر صی صاد زیر صی صاد کسره صی صاد کسره صی صاد کسره صی. ګرانو زده کوونکو ورپسې آخري حرف دی نن ورځ ته راځو چې کوم حرف ده؟ ضاد ده. ګرانو زده کوونکو کوم حرف ده؟ ضاد ده. دې ته حرکت چیرته ورکوو؟ ښکته. دا حرکت ته څه وایي؟ زیر. په عربي کې ورته څه وایي؟ کسره. ضاد زیر ضی ضاد زیر ضی ضاد زیر ضی ضاد زیر ضی ضاد کسره ضی ضاد کسره ضی. زده کوونکو هغه تلفظ یا سره تکرار کړئ. ا ب ا
ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض. حرکت هغه تلفظ او ادا مو یاد کړه. ګران زده کوونکو د زیر حرکت چې کله موږ تاسو ادا کوو ګران زده کوونکو نو کوشش به کوو چې دا ثقیل حرکت ده رانه اوږد نشي ا نشي ب نشي بلکې په خپل مخرج کې هغه موږ چې کو هغه په واک کې ولرو ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض. دا و زموږ او ستاسو نننی درس او په آخر کې مو په خدای سپارم.